په هر حال کې په هر ټیم کې به د مور او پلار احترام ساتي، په هر حال په هر ټیم کې به د مور او پلار قدر ساتي. دا مور او پلار به خفه کېنه، دا مور او پلار به ناراضه کېنه. داسې بنئ چې ګنې د مور او پلار دپاره یو ورځ منتخب ده. نن فادر ډے دی او نن مادر ډے دی، نن د پلار ورځ ده او نن د مور ورځ ده. دا څومره د جهالت خبرې دي، دا څومره د بېوقوفتیا خبرې دي. زمونږ په شریعت کې، زمونږ په اسلام کې هر یو ورځ د پلار دپاره ده، هر یو ورځ د مور دپاره ده، هر یو سیکنډ د پلار دپاره دی، هر یو منټ د پلار دپاره دی. په هر سیکنډ کې د پلار قدر پکار دی، په هر یو منټ کې د پلار قدر پکار دی. دا نه چې صرف یو ورځ د پلار قدر وکړه، فیسبوکونو باندې ورکړه او سټیټس یې ولګوه. نن د پلار ورځ ده، نو د پلار تعظیم دپاره زما پلار ته دا ډالۍ او دا ډالۍ. او حقیقت کې چې وګورې دې خلکو نه پلار په عذاب دی، حقیقت کې چې وګورې دې خلکو نه پلار تنګ دی. د پلار قدر دا نه دی چې فیسبوک کې تصویر ورکړه او هلته وله عزت وکړه. د پلار قدر دا دی چې په کور کې د پلار عزت وساته، کور کې د پلار په مخ کې په اوچت اواز خبرې مه کوه. د پلار پیزار راواله، پلار ته مخې ته کېده. پلار چې هره خبره کوي لبیک ورته ووایه. د پلار هر یوه خبره په سره سترګو باندې ومنه. ولې دا پلار ستا دپاره جنت دی، ولې دا پلار ستا دپاره د جنت مینځ دروازه ده. کو دا دې خفه کړي و الله درنه خفه دی، کو دا دې ناراضه کړی و الله درنه ګوري خفه دی. یاد ساتئ، صرف فیسبوکونو باندې د پلار ورځې مه مناوئ. دا خو د هغه انګریزانو کافرانو کار دی چې هغوی نور پلار نه پیژني، هغوی نور مور نه پیژني. کال کې یوه ورځ د پلار د تعظیم دپاره بس. زمونږ مسلمانان هم په دې مصیبت اخته شل، زمونږ مسلمانان هم په دې غم اخته دي. هر یو سړی په دې لګې دی. نه وروره، د پلار قدر د زندګۍ په هر سیکنډ کې دی، د پلار قدر د زندګۍ په هر یو لمحه کې دی. د پلار مخکې خبرې نه، د پلار مخکې بدماشي نه، د پلار په خوشحالۍ کې خپله خوشحالۍ لټول، د پلار په رضا کې خپله رضا لټول. دې ته ګوره چې پلار په کومه خبره خوشحالیږي، دې ته ګوره چې مور په کومه خبره خوشحالیږي. د دې مور او پلار زړه په هر سیکنډ کې وګټه، د دې مور او پلار زړه په هر یو منټ کې وګټه. او تا ته د مور او پلار د رضا کولو اسانه طریقه ښیمه. والله دا مور او پلار ډېر په معمولي شي باندې راضي کېږي، دا ډېر په وړه خبره باندې راضي کېږي. بازار ته لاړې، فروټ دې واغېستل، کور ته راوړې، بچو لې راوړې، ورونو خویندو لې راوړې، یو معمولي غوندې څیز سیوا واله او په بیل شاپر کې واچو. مور ته ووایه مورې تا مې تاله سیوا راوړی دی، دا مې تاله راوړی، پلاره دا مې تاله راوړی دی. قسم دی هغه په 100 روپۍ باندې شوی دی، خو دا پلار په هغې دومره خوشحاله دی، تا ته بې اختیاره دعاګانې کوي. دا مور په هغې دومره خوشحاله ده، تا ته بې اختیاره دعاګانې کوي. موږ ته قرآن ویلی دي، موږ ته زموږ پیغمبر ویلی دي، هر یو سیکنډ د پلار په نوم باندې کا، هر یو منټ د پلار په نوم باندې کا. ولې کو تا کې نن د لیکلو توان شته دی، قسم دی د پلار برکت دی. نن کو ستا په سر باندې ټوپۍ شته، د پلار برکت دی. نن کو ستا په تن باندې لباس دی، د پلار برکت دی. نن کو ستا په خپو باندې پیزار دی، د پلار برکت دی. نن کو ستا نوم او نشان جوړ دی، د پلار برکت دی. دا د مور دعاګانې دي، دا دواړه هستې نه مه خفه کوه. کو الله راضي کول غواړي، د الله مینه غواړي، هر یو منټ د الله د پلار دپاره، هر یو سیکنډ د پلار دپاره، هر ورځ د پلار دپاره. هر شپه د پلار په نوم باندې یوه ګنټه چې د پلار سر به کې منډم، هر شپه د پلار په نوم باندې یوه ګنټه چې خپې به وله کې منډم. د دې پلار نه به د صحت تپوس کوم، د دې د بیمارۍ تپوس به کوم، د هغې سره به ناسته پاسته کومه، د هغې د خوشحالۍ پسې به ګرځم. موږ ته اسلام دا ویلی دي، موږ ته قرآن دا ویلی دي، موږ ته پیغمبر دا ویلی چې د پلار او د ورور به عزت ساتي، د مور به قدر ساتي.